السلام علیکم ګران ملګرو زموږ سلامونه بیا هم ومنئ. پاکستان د نړیوال جام په خپله وروستۍ لوبه کې بنګلادیش ته په 4 منډو ماته ورکړه او له دې سره یې خپله کډه هم د پاکستان په لور وتړله. د پاکستان لوبډل مشر سرفراز احمد له لوبې مخکې ویلي وو چې دی به هڅه کوي او د بنګلادیش پر وړاندې به 1500 منډې کوي او بنګلادیش به ژر سوځوي تر څو د نړیوال جام سیمي فاینل ته لاړ شي، خو دغه ارماني پاتې شو او د بنګلادیش له ماتولو سره پاکستاني لوبډلې هم د پاکستان لپاره خپله ګډه وتړله. پاکستان د لوبې د پچې ګټلو دعاوې کولې او اخر هم د پاکستان لوبډل مشر سرفراز محمد د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. توپوهنې ته د پاکستان لخوا فخر زمان او امام الحق راووتل، خو دواړو 30 منډې کړې وې چې فخر زمان د محمد سیف الدین په توپوهنې باندې مهدي حسین میرزا کیچ کړ او له میدانه یې وویسته. په وروستیو لوبغاړو کې د پاکستان یوازینی توپوهونکی عماد وسیم و چې یو څه ښه منډې یې وکړې او د لوبې په وروستی اور کې د 43 منډو ترلاسه کولو وروسته وسوځېده. بل هیڅ لوبغاړي په دې ونه توانېده چې که توپوهنه ترسره کړي، بلکې 6 لوبغاړي خو په دې هم ونه توانېدل چې خپلې منډې لاسته ورسوي. ګرانو ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو که تاسو خوښ شوي خپل نظرونه راسره شریک کړئ. خوشحاله اوسئ.